ښکار لومه کې ولوېده. په ډېرې بې صبرۍ سره د بل ښکار په تمه یې موسی. مور یې دومره پاتې چې له ډېرې خوشحالۍ نه وګډېږي بس د دې لپاره چې ګلفیدان په نامک پاچا مینه شوي. والا څه دروغ ووایم ډېره خوشحاله شوې یم. لور جانې ته ولې د هغه په اړه فکر کوې؟ ګورې چې هغه د بل چا سره بوخت دی. تا په خپله دا واورېدل؟ وامې اورېدل مور جانې، وامې اورېدل. دا مسله زه په خپله حلوم، خو نن شپه نه. نن شپه یوه ډېره اړینه شپه ده. ټول سرلښکر راټولېږي. انشاءالله چې سبا ته به د سلطان په څېر راویښه شم. زه غواړم چې همدا اسما ووینم د مور ګرانې. ښه ظاهره له موسی او نامک نه کوم خبر شته او که نه سلطانه؟ زما سلطانه هیله مند یم چې دا پوښتنه مې بې ادبي ونه ګڼئ. داسې څه اړینه موضوع ده چې زه مو دلته غوښتی یم. ځینې پخواني سرلښکر غواړي چې کودتا وکړي. د دې مسئلې په اړه هره ورځ مشوره کوي. موږ یې پرېږدو چې مشوره وکړي. ټول یې باید ګیر کړو. آی ته د ښاغلي ګوهر ته وګوره، یعنې چې تم یو خاین راووتې ها؟ دلته زموږ اوسېدل ګټه نه لري. باید ځان هغوی ته لږ نورم نږدې کړو موسی. رښتیا وایې پاشا، د شا له لارې نه ځو. ښه خبره ده، راځه. مشرانو یو ځلې غوږ ونیسئ. ښکاره ده چې د ټولو فکر یو دی. زموږ کسانو خبر ترلاسه کړی چې سبا سهار د لمانځه په وخت کې ټول سرتېري به د عید په ډګر کې سره راغونډېږي. انشاءالله چاړه هډوکي ته رسېدلې. سبا د لمر خاته په وخت کې برید ترسره کېږي. هغه خودخواه محمود یوازې تخت نه، خپل سر به م له لاسه ورکړي. زما سلطانه څنګه چې تاسو امر کړی وو د خاینانو نومونه مو یو یو لیکلي دي. ډېر ښه. ټول یو یو دلته له کورونه راولئ. سلطانه داسې نه چې سرتېري د سرلښکرو لپاره کومه تېروتنه. ښاغلی خالده که تېروتنه وکړي بیا به څه وشي؟ تاسو امر وکئ، موږ به نور کارونه ترسره کړو. وزیرانو، مشرانو، دا منم چې یو خطر شتون لري، خو د دولت پاتې کېدو لپاره موږ مجبور یو چې دا خطر ومنو او باید یې ومنو. یا هم د دولت ساتنه یا هم د خاینینو مړي. موسی غواړم ټول امرونه مې پرته له کومې کمبودۍ نه ومنل شي. امر وکئ سلطانه. د څلورو خواو او د مانۍ امنیت په ښه توګه په سترګو ونیسئ. سلطانه. صدر اعظمه امر وکئ سلطانه. توپ اچوونکې ډله دلته تیاره کړئ. امرم په ځای کېږي سلطانه. دې ته په تمه یم چې کله د هر څه وویني څه غبرګون ښایي. له ښاغلي خالد نه کوم خبر شته که له بده مرغه نه مې ښاغلی خالده ته چېرته یې؟ په داسې یوه شپه کې څنګه کولی شي ماته معلومات رانکړي؟ ارامه اوسه اسمه، اوس غشی له لندۍ نه وتلی دی. سبا چې هر څنګه وي د حکومت مسؤلیت په غاړه اخلي. ډېره اندېښنه مه کوه. آفرین همداسې لوري. په زړه کې مې یو ډېر بد حس دی مورې.
نه پوهېږم چې په هغه تخت به کښېنم او که نه